الله رسول فرمایي ما داسې آیاتونه نو بیا نو لیدلي چې نن شپه پر ما را نازل شوي دي. هغه دا دوه چیش دي، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، رواه مسلم. دا دوه سورتونه چې نن الله ما ته راکړي دي، ما داسې سورتونه نه ولیدي. دا هغه سورتونه ولو چې پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوډي وسولې، سیر باندې وسو، جادو باندې وسولو، ډېر پریشان و. دا سیر جادو دا حق دی، دا ستا بالکل ستا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ډېر پریشان، ډېر بیمار. بیا الله رب العزت دا آیاتونه دا سورتونه را نازل کړلو. بس چې هر آیات ویل کېدی هلته غوټ ورکول سوي، یولس غوټې وي، هغه د دې کوډو د سیر خپل ځان ته خبره وله، بس هغه یوه غوټه خلاصېدله، پیغمبر اسلام مبارک خلاصولو. دغه سورتونه که سړی د کوډو د سیر د جادو دپاره وایي، الله رب العزت به حفاظت وکړي په هر حال کې وایست. د الله رسول بی عائشه صدیقه فرمایي پیغمبر اسلام مبارک مخصم پرېوتی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا به وویل. اوس ګوره د الله رسول، د الله رسول اسرائیل و میکائیل و اسرافیل و جبرائیل امین علیه السلام مزدوران پریوتی با دا دوه سورتونه به وویل، پر لاسونه به چوک چوک داسې به وکړو، بیا به پر ټول بدن باندې لاس راتېر کړ. چې کله به ډېر بیمار و بیا به عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها مطلب دغه سورتونه وویل، یا به پیغمبر اسلام وویل، د دې پر لاسونه به ورچوک، بیا به د پیغمبر اسلام په بدن باندې لاسونه ورتېر کړو چې دا د کوډو د سیرو د جادو د چیز د حفاظت لپاره دا وایست. بیخي ډېره وایست. موږ خو ورور هغه د فیسبوک زامون سو چې ماخستان پرېوځو، پر موبایل پرېوځو، کله پر سینه پروت دی، کله غوږ ته پروت دی، کله پښو ته پروت دی، چې سهار راپورته سم اول موبایل راواخلو چې یاره د چا میسج پر عجبه خبره دا ده. دا لمونځ نه دی، دا لمونځ ډېر عظیم ملاقات دی د الله سره. یو سړی به هر څو غټ سړی دی پر لمانځه ولاړ دی، ټلیفون ولر راشي، ګنټې ولر راشي، چې راله دی په منډه شي، الله وروره بس تر مسجد توزي نارې جوړې کې څټ ابه ریډۍ والی، ابه چوکیدار، هغه به د په انتظار ناست دی، د موبایل نه بندوي. د الله تعلق یې پرېښوی، ولاړ یې هغه تعلق لره. دا څونه د بدبختۍ خبره ده او څونه د بدقسمتۍ خبره ده. الله سړی پرېږدي. هو وای سبحان الله. د الله رسول فرمایي داسې آیاتونه بیا چیش دي خبر است کنه است خبر د الله رسول فرمایي داسې آیاتونه سورتونه الله بیا ماته نور راکړي. دا ډیر وایست بیخ چې ماخستم پرې وځي، خاص کر خامخا یې وایست، سیر جادو کوډي بل دا ټول شیان پکې کېږي. دا بل حدیث دی، وای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يتعوذ من الجان وعين الانسان حتى نزلت المعوذتان. د الله رسول با چې دغه سورتونه نور نازل شوي، دعا به کول، دمونه به پر چا کول، د سیر د جادو د نظر، د نظر نه دی، نظر دا حق دی. د الله رسول فرمایي دا نظر وش کټوي ته رسي، د چا وش نظر سي پر هغه ځای راوړي، به خلک ژر حلال کې بس به پوخ کټوي ته ورسوي او انسان قبر ته رسي. قبر هر ځای چې ولاړ شه، موټر شه، کور شه، ځواني شه، دکانداري شه، ژوند دي چا ماشاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. الله دې پر تا زور کړي څونه ماشاء الله سترګې مور ته نسي، خاص کر په ښځو کې ډېر ست د ښځو خدای خانه خرابه ده. کوشش د ښځې واجب عادت دی، د ښځې پر چا تر ځان ښایسته ژوند نه رپلېږي. صحیح سو شایسته ژوند تر ځان دا وایي زه دې یم زما لاندې بیا که ستا هر څو ژوند و، لیکن تر تا بالا یې بیا ژوند خوند نه ورکوي. بس تجسس پسې ګوره، پوښتنې کوه، ښه دغه خاوند سړی څنګه سره خاندي، کله کله ښکنځاوي نه درته کوي، کله کله جنګ نه سره کوي، کله کله د مور سره ښکنځاوي نه درته کوي. یا موږ خو ډېر خوشحاله یو، ای سره کوم خوشحاله یاست، ای بیا سره کوم خبر دی، تعویض مې سره کړی دی. صحیح سولو دا د دې د منافقت د خباثت هغه لوی شی دی. پر هېڅ چا یې دا خندا چې دغه نه ربلېږي. صحیح سو دا هر چا کوله چې ورله ته په برنډه کې کښېنوه دا کمرې له رزمېږي، ته په کمره کې کښېنوه دا بلې کمرې رزمېږي، ته په بله کمره کې کښېنوه دا غسلخانې له رزمېږي. غسلخانې لاړه المارۍ خلاصه کړه، کپړې مې پرې زړېږي، هغه سره وګوره، پلنګ لاندې وګوره، پیټۍ کې وګوره، صندوق کې وګوره. بس دا د یو وسوسه ولوېدلې ده چې دلته څه شته او دوی چیش خوري، بیا کچن له راورسي، دالا له راورسي. صحیح سو بیا وګوري غوړي څه وسته، برات څه وسته، مالګه څه وسته،
بیا ولاړ شي فرج خلاص کی بس دا سوځل کیږي خانه خرابېږي صحیح شو د ښځو چې خانه خرابه ده په هغو کې یو دغه شی شته چې زما سره ډېره خوا به دی هغوی مولوي صاحب ته ویل پر دا خلکو نه ګایېږي خو د خلکو ځای راشي بیا هغو ته هم انشاءالله جمع کړو نو د الله رسول چې کله دغه دوه صورتونه نور نازل شوي د الله رسول به دعاګانې د من ورباندې کول بیا چې کله دا صورتونه را نازل شو بیا پیغمبر سم د هغه ویل د وسوسې څوک وسوسه بیماري لري دغه د ډېر وایي او کوم سړی مثلا د کوډو د سیرو د جادو سره ډېر بیریږي په یې یار پر ما اثر دی یا زه نظر سوی یم یا پر ما باندې مطلب څه د جادو د تعویض اثر دی دغه شیان وایه یاره د الله رسول فرمایي د الله رسول خبره ما ورته ومنله خو کامیاب به څوک مې نه منله بیا ګرځي پر پیرانو ګرځي کله به تور پسه درڅه غواړي کله به تور سیرلی درڅه غواړي کله به غویی غواړي عجبه خلک دي بس ته چې ورسې داسې بیماري دلته یو غویی تړلی یا دا خو غویی غواړي هغه غویی څه چې هغه دی غویی تړلی دی بس دا به د باندې خرڅ بس کرا په څو دی په بیا سره دی وایي نه په څلوېښت زره در راوستلی بس خرڅ بس د تعویضونه ورکړو دی خو را روان شو چې روان شو غویی تړي بل ګروپ سره راغلی غویی نه دی د ورځې یو نیم سل واره خرڅېږي صحیح سلو اما نبیزدګر ویل زه نو په خبر چې په پیریو مریدي کې دونه ګټه ده ولکن ټکی ویلی وای د جهان شین خربي الله او د رسول فرق به نشي کولی د شیخ عبدالقادر جیلاني و د حضرت علي کرم الله وجهه فرق به نشي کولی څلور ګوتمۍ په ګوته که مردار خیرن بیرشتان خر کیږه پر دعوت والا لګیږه پر علماو لګیږه پر طالبانو لګیږه پر مجاهدینو لګیږه بس دا د منصوبه ده وای ته څه وایه غوث اعظم نه ونه غوث اعظم کتابونه لیکلي دي هغه زوایم هغه ګټه دی خوري صحیح یو شی والله کستا دا دوه قوله استا کې ها بزرګان اولیاء شخلک استا ته دمر باندې وکړه الله رسول په چا باندې دم وکړي دعا راته وکړه دعا به درته وکړي ټکی مګنه چي کپتی کې کوم سره ډیر غټ پالتو دی ما چې څه جره مر غټه کړم غټه وتر درته غټ پیر نه ما چې دوی درې شي خطا بس هاي رخصه والا ویلې ولی وخت یو پیر سره مرخصه مطلب د ورځې 2000 روپۍ راکوي یا خیر بس نو پیر سپور دی ناس دی وځه ورځو تر بل ځای سم شه چې ویره سوال وروره بیا ایواري وی درې لرو لاړ سو بیا بولې چشتي ستر څه غم دي دواوی کوي ختمونه هغه به پیر را ولاړ سوی وو تا ته به وستا تایوس پتا کوډ سي په وای درکې و د قبر سره وی شي شاخ کې پټ کې د بل قبر سره دا به ګرځي دی بیا بچتراله او پتا کوډ سوي دي یاره ډاکټر دا چې دا څه زورس څه خو د عقل خلاص د بیوقوفه د انتهایی ورته وای چې داسي راغ واوري زړه دي ورته هغه و ډاکټر څه ما خانه خراب لکه راغ زړه واوري د چا زړه نه ورته د غم برداشت لري او یا د غم برداشت نه لرم غم نه سم برداشت ولې چې داسي یو پریشانی ومنه بس طبیعت ډیر خراب وي بس د ولاړو یا بدن می کار پرې لکه دا کو جوړ روغ سړی دا رقم دی اواز وربي کی څه سن خوشاله وي ډاکټر له ورکړي نو پیرانو دا رقم را خیر دا پتا تعویز و دي څنګه لانی درې لره مورسه څلور قبرونه دي یو کښنی قبر دی بل غټ قبر دی جنډې پر ولاړه د وڅنګ ته وګورم شي وي اچ ته ورالې ورور کرا دي چې وکته څلور ځای دی وکندر په یو کې را پورتس او دغه دی وای تبلیغیان ملایان وای پیران شي نه وي پټ نه وي پټ زو ستاپلا درتا هټ کافر دی د الله رسول خپل ورشوره کس خپل دا کوله نس کافرانو وای دلته د قیامت خبرې کوي دلته خپل ورشه بی عائشه صدیقه باندې تهمت ویل د الله رسول نو په خبر صحیح ټکی مکه مسله جوړوي دا رقم پیری بکوي بس بیا توبه استغفر الله الله دې مستي ټوله وسایي دا کوم چې ټګان دی هغه دې الله جن وسایي دا ټګي دی الله جن پریږ دلته د نور کیسې شروع صحیح سنو ها نو بیا تاسو وای دا استاویز درسوي نو دا یار یو وخت یو الکراله د پلاګ وودونه کړول مولوی صاحب د ازما د مور نه زړه ول ازما مور چې دا وای دا ازما سړی ګرځما ته نه ګوري وس نو قانون دی نو زړه څوک څه کوي ول ازما ورته ویل ما ځان خلاصوي مال دی وکست امر ته وایا ورته ورته مولوی صاحب ویل بس پټ لا حول ولا قوت الا بالله ډیر وای چې سړی دی ویل دی پامینو پر چکای هاذا ټیپس
بل ورځ مې ویلې هلکه څنګه سو هغه د مور هغه قصه ول الحمدلله مولوي صاحب ما مور بالکل اوس سړی راسره شو بس خبرې مې راسره کوي هلکه ما ځان خلاصوي د خدای په نامه که به شي خبر ولم صحیح سو دا چې شي دی دا عقیده ده دا یقین دی اوس ته چې یو یقین پر لا حول ولا قوت الا بالله سړی وکړو یو د پیر پر هغه تعویذ وکړو په کوم سړی کافر کیږي په هغه خبره سړی کافر کیږي هیڅ پیر میر نه د سریات والمولي صاحب پلانې پیر نه دی دا پټي وي غیب احرمال تی لیری خبرې مکوي ته خالی ورته کښېنه په زړه کې دوې درې زوره وري هغه ښکنځای ورته وکړه چې ستا ډېر ښه زده دي که څومره بده خبره ده دی په تا خبر سي درواغ مه سره وایه صحیح ده پیر میر نه چلېږي ستی دپاره نو نعوذ بالله خدایان دي بس دلته زما یو ملګری و ډېر ښه خلک و هغه ویل مولوي صاحب یو ورځ مې پیر راوستی کور ته یو دا پیران کورو لره مه بیاست بس دا تورې زده کړه د زما ډېر ملګري زه کور له نور سره ځم د باندې پر تاړه په هوټل کې ګپ سره دا کور مې چې داسې پرېږدي دوی نو یا پیر صاحب راغلی دی یا نو زما لور ده د لور ده یا نو د لور زو نو بیا ویل مولوي صاحب کور ته مې راوستی چې را مې وستی خیر څه تعویذونه ماویذونه راکړلو بله ورځ یې داسې چم راوکړئ چې زه به بس هلته به دی مفلسه سولو بس یو چم یې راوکړ په کور کې پریشانی تکلیفونه غمونه ډېره پریشان بیا به مې درته ویل چې مولوي صاحب خدای دپاره یو تعویض د به تعویض راکړي بیا به یوه میاشت برابر 11 لک روپۍ دا رقم رسوي 11 لک روپۍ صحیح سلو اعمال ټیک ده صحیح ده نو د الله او د رسول پر خبرو چې سړي یقین نه بیا پیر صاحب ته ګوره چې په تا کمې کوم پیران د نیتي اوس دا ووایست زه خپله د خواجه خان محمد صاحب مرید یم صحیح ده خپل عظیم پیر لرم د مولوي اغا صاحب په نامه په چمن کې عظیم والله کې د بزرګۍ انتها وه او بزرګان ډېر دي الله والا ټګان مګان به نه سره چلو صحیح ده غلم له به نه منو ټګان به نه منو نن اخر ول سبق ته وایم بیا چې ټیل کوو نو دغه دوه اخري صورتونه ډېر ضروري دي لازمي دي صحیح ده دا وایس په هر حال کې وایس په خپل وایه او بیا د الله رسول پر لاسو چوپ بیا پر بدن تېرول بیا څنګه خبره محمد رسول الله مبارکه چې ما ورته اودس وکړو د الله رسول فرمایي فرشته دې در ساره و سر ته ولاړې ستا حفاظت کوي نو چې ګر سره د الله د رسول بیا څه حال دا خبره ختمه شوه عام طور تر ټولو زیات چې اټیک یي دا جنات پر زنانو باندې بیخي ډېر دا خاص کر دغه ټیم چې اودس نه لري او خاص کر د غسل مسله او خاص کر بغیر د الله د نامه باتروم ته دا الته جنات ډېر لوی اثر لري نو علماو د دې ډېر زبردسته لاره ښوولې ده لاره دا ده سهار ماښام وواره الحمدلله شریف وواره آیت الکرسی شریف وواره علم نشرح وواره قل یا ایها الکافرون وواره قل هو الله شریف وواره قل اعوذ برب الفلق وواره قل اعوذ برب الناس سار به هم وایه پر د لاسو به چکې پر ټول بدن به د لاس تېری ما شام چې پرې وځې دا به وایه انشاءالله الله رب العزت په تا د جناتو د شیاطینو د اثره وساتي د هغو د تسلط به دې وساتي د هغو د فتنې به دې وساتي د هغو د مشقت او تکلیف به دې وساتي اسانه خبره م درته وکړه هېڅ ګرانه خبره م نه درته کړې بغیر د اوداسه نه ګرځېدل باتروم بیت الخلا لره بغیر د الله د نامه به نه ننوځې د نه د باندې باتروم دعا چای زده دا هغه ووایه که نه بسم الله شریف ووایه او بیا مطلب چې سهار سو دا چې ما کوم تورې در وشول دا وواره ووایه پر لاسو یې چوکه پر ټول بدن تیر کا او ماښام چې پرې وځې هم د هغه وکړه بس دا زما او ستا نجات دی د دې په اخوا بیا نجات چې دی هغه نشته الله رب العزت دې د هره شره وساتي الله دې د هرې فتنې وساتي الله دې د هر هغه ګناه وساتي چې هغه زما او ستا د جهنم سبب وګرځي الله دې موږ ته هدایت وکړي الله دې خپل حکمونه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې پر دې تور موږ ته مرګ راکړي چې موږ مرو دا ووایي لا اله الا الله محمد رسول